بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، زم حنیف رحمان پروګرام ویو پوینټ سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو، د جی آی ټي لوجي په پاکستان کې تاسو کتئ شئ چې مستقل د میډیا د لارې معاملات تاسو ته پته لګي. په جی آی ټي کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشرانو پیشیانې او د هغې نه پس د هغوی اعتراضات تحفظات هغه تاسو ته په ډاګه دي. کله چې هم په جی آی ټي کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشرانو پیشي وشي، کله هغوی بهر ته راوځي، نو تاثر دا ورکوي چې د هغوی سټډیزات زیاتې روان دی. د پاناما لیګز هغه تمام معاملات یا د هغوی چې کوم کاروباري کومې هلې ځلې وې د هغې په حواله باندې د هغوی نه پوښتنې، د هغې پوښتنو په نتیجه کې د هغوی غیر تسلي بخش جوابات د هغې داسې خبرې دي کوم چې نور هم شکوک و شبهات پیدا کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون د خلکو دا وینا ده چې دا هر څه چې روان دي دا د چا په اشاره باندې روان دي. څوک دي چې دا معاملات چې دی هغه چلوي، څوک ورته د کټپتلي تماشه وایي، څوک ورته دا خبره کوي چې دا د جمهوریت خلاف سازش دی. د دغې خلکو اشاره یقینا اسټابلیشمنټ ته ده او پسې پرده یا په اف د ریکارډ چې کوم ډسکشن هغه صفا دا خبرې کوي چې په دې کې په سنه شکل کې د آرمي اداره انوالو ده. آیا واقعیتا داسې ده او که نه؟ په دې به موږ نن په دې پروګرام کې خبر کوو. په تیره دا به هم په دې کې ډسکس کوو چې د جی آی ټي په نتیجه کې چې کوم خبرې مخته راځي، سپریم کورټ به د هغې په بنیاد باندې څه فیصله کولی شي، څه ممکنه فیصله راتلی شي. په دې پروګرام کې به دا تفصیلي خبرې کوو چونکې اهم موضوع وه، لهذا موږ چې کوم میلمان رابللي دي ډېر محترم زموږ چې کوم اورنی میلمه دی ډېر محترم سیکیورټي انالیسټ دی، د یو لوی سیاسي کورنۍ سره هم تعلق دی، محترم کرنل عبدالغفار صاحب. کرنل صاحب ډېره مننه تاسو راډیو پروګرام ته خدای جواب راوړل. تھینک یو سو مچ. مننه. ملګرو، زموږ چې کوم دویم میلمه دی زموږ په اکثر پروګرامونو کې تاسو د قانوني رایې په حواله باندې د هغوی مختلف پروګرامونه هم ګورئ. د سپریم کورټ ډېر معناز محترم وکیل دی محترم اسد علي ایډوکیټ صاحب. اسد صاحب ډېره مننه، تھینک یو سو مچ تاسو خپل وخت راکړو. زموږ دریم چې کوم میلمه دی کتونکو، هغه د پاکستان میډیا کلب چیرمین دی، مشر دی. د هغې چې کوم سیاسي تجزیه دی هغه په مختلف اخباراتو کې هم تاسو ګورئ. زموږ ډېر ښه ملګری پولیټیکل انالیسټ ضیا خان. ضیا بھائی ډېره مننه، تھینک یو سو مچ تاسو راغلی. کرنل صاحب، آغاز به ستاسو نه کومه. تاثر دا ورکول کېږي چې د نواز شریف صاحب په ضد باندې په جی آی ټي کې چې دا کوم معاملات روان دي، دا بظاهره خو عمران خان د دې هغه فریق د دویم، خو اصل کې په شا چې کوم خلک دی هغه نور خلک دی، هغه بار بار د هغوی چې کوم د مسلم لیگ نون خلک دی هغه دا دعوه کوي چې جمهوریت ته خطره ده. څوک وایي چې دا سازش روان دي زموږ خلاف، او پسې پرده یا اف د ریکارډ چې دی هغوی په نښه کوي آرمي. که آرمي بالفرض د دې تمام عوامل په شا باندې موجود وي، تاسو نه ګڼئ چې د پاکستان د سالمیت دپاره، د پاکستان د جمهوري اقدارو دپاره دا خطرناکه خبره ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حنیف الرحمان صاحب، زه ستاسو او ستاسو د ای وی ټي د ټیم ډېر زیات مشکور یم چې تاسو ماله په دې اهم موضوع باندې ټایم راکو. زه مدعو کړم. حالانکې ډېر شارټ پیریډ و، تاسو ماښام ماته ووایي چې په دې پروګرام کې دغه شی پښتو متل دی چې د ګیر شوي توره مزه کوي. نو کوشش به کوم چې تاسو څه سوالات دا وکړئ. ما سره د قانون ماهر، د سیاست ماهر تاسو پخپله د دې په مخ کې خبرې کول شاید مناسب نه وي. بهرحال زما به کوشش وي د کومه پورې چې د فوج تعلق دی په د موجوده حالاتو کې. تاسو ته به دا یاد وي چې د راحل شریف په زمانه کې هغه ته ډېر زیات خلکو کوشش وکړو او فرض وشو، موقع ورته ملاو شوی چې دی په سیول کې راشي او پاور واخلي. بالکل. خو هغې یو ریکارډ قایم کړو چې هغې ځان د دې نه لرې وساته. د هغه پرسنالټي داسې وه چې هغه هر څه کولی شو. جی بالکل. تر اوسه پورې د هغه اثر شته. حالانکې زموږ باجوه صاحب هم ډېر زیات پروفیشنل سړی دی او ځان د دې نه لرې ساتي، خو د هغه مقابله کې زما په خیال صحیح ده، ډېرو خلکو دا خیال دی. بالکل داسې ده. فوج د یو ادارې انسټیټیوشن په وجه په دې ملک کې د هغې عمل دخل شته. ډایرکټلی نه خو انډایرکټلی پکې خامخا، ځکه چې دا سیکیورټي د ملک د بچاو د دې فوج قسم اخیستی دی او دوی ذموار دي چې کله ملک ته د سیکیورټي یا څه خدشه پیښیږي نو په هر یو حالت کې چې
هغه به د دې د دفاع دپاره رامخکې کېږي خو په موجوده حالت کې زه تاسو ته دا شورټي درکولی شم چې فوج ډایرکټلی په دې کې انوالو نه دی ډایرکټ انوالو نه دی خو دا خو کیدی شي که نه چې د خپل مقاصدو تکمیل لپاره مختلف خلک استعمالوي داسې ممکن ده زمونږ سکیورټي ادارې چې دي دا بدنامې دي جی خو بد نه دي دغه شو بد چا بدنام بوره د هغې خپلې ذمهواریانې دي او موږ هغې ذمهواریانو ته د سیول په نظر هغه شان نه ګورو لکه ما چې تاسو ووایي چې دا د دې ذمهواري ده د دیو په ډیوټۍ کې راځي دفاع کول ذمهداري ده بالکل انټرنل ایکسټرنل ثریټ شي د هغې به هغې مخنیوی کوي د دې نه علاوه ستاسو په خیال په موجوده صورتحال کې د دوی څه نور کردار نشته په خاص توګه I don't think so زما په خیال دغه خلکو رای ده زما فوج سره هم تعلق دی 28 سال ما په وردۍ کې کړي د هغې ټول څیزونه ما ته معلوم دي نو دا پکې نشته ډایرکټ نشته ټیک ایډوکیټ صاحب قانوني چې کوم پیچیدګیانې دي موږ په هغې باندې نه یو پوه ټیک شوه جی آی ټي که یو رپورټ جوړوي ټیک شوه او په هغې رپورټ کې دا وویل شي چې یاره دوی موږ ته هغه منی ټریل ونه ښودلو یا موږ مطمئن نه شو صرف همداسې کولی شي که نه جی آی ټي نور د دې ذات نور خو څه نه شي کولی که نه صرف دغه دار اختیار دی هغه کاغذ به راشي سپریم کورټ له به ورکړي چې دا واخلئ سپریم کورټ په هغې فیصلې باندې که ټریل میلاویږي ورته مطمئن تسلي بخش جواب میلاویږي د هغې په بنیاد سپریم کورټ ممکنه څه فیصله ورکولی شي او بالفرض که دوی جوابات نه یې ورکړی او هغوی هغه ټریل نه یې ورکړی نو ممکنه د هغې بیا نتایج څه کیدی شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حنیف الرحمن صاحب زه خو د ټول نه مخکې ستاسو ډېر زیات مشکور یم د خیبر نیوز چې دا دونه اهمه معامله چې د کراچۍ نه ولې تر خیبره پورې هر یو غوږ دې مسلې ته په انتظار دی چې دا پاناما اول خو دا مسله چې شروع شوه نو د دې ملک بدقسمتي دا ده چې په دې ملک کې د 1947 نه ولې تر اوسه پورې حقیقي احتساب نه دی شوی ټیک نو خلک په دې انتظار دي چې دا به څه کیږي ټیک هر یو انسان ځان د احتساب نه بالاتر ټیک ځان ګڼلو په لومبني ځل سپریم کورټ که تاسو ته یاد شي په یو پروګرام کې تاسو ته ما ویلو چې سپریم کورټ لکه څنګه چې کرنل صاحب وایي چې په دې کې یعنې تاسو په دې انټرو کې دا یو خبره وکړه چې خلک دا تاثر ورکوي چې په دې کې فوج انوالو دی یا نه دی انوالو نو زه به د عمران خان یو خبرې سره اختلاف وکړم چې ده به کله په دې درنه کې دا یو خبره کوله چې امپایر کی انګلی اٹھنے والی ہے نو د داسې قوم مخې ته یو خبره چې هغه یو فرسټریټډ قوم دی او هغه ټول عمر د معجزو انتظار کړی دی نو د یو معجزې چې امپایر اوس خلک تاسو ته د امپایر څوک دی لومړنۍ خو دا دویمه غټه خبره دا ستاسو د سوال جواب چې دا خبره سپریم کورټ ته اوس راغله چې سپریم کورټ الحمدلله ستا د ملک یو اعلی عدالتي نظام دی هلته کې د نواز شریف نه اوس داسې سوالونه داسې کوېسچنې د هغه او د هغه د فیملي نه وشوې چې د دې نه هغوی توقع ساتله دی خو داسې د یو روټین کیس دی او دا چې څنګه مخکې شوي وو خبر نه و چې دا خبر به دومره سنجیده دا خبره به دا منی ټرایل دا خو دې تصور نه کولو دی خو وایي چې بس د پاناما کیس لاړو سپریم کورټ ته بس یو رسمي دغه به روټین والا کیس خبره ختمه موږ به کوشش کوو چې یو بریک والو بریک نه بعد به واپس راځو او زموږ سره محترم د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم کړی دی عنایت الله شاه صاحب هم موجود دي د هغه سبب په دې باندې خبر کوو کتونکو وړه شان دمه د مې نه بعد واپس راځو پروګرام به همدغه رنګ جاري کتونکو پروګرام کې بیرته هرکلی ملګرو د وخت زموږ سره په پروګرام کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مردان ریجن پریزیډنټ محترم سید عنایت شاه بادشاه هم موجود دی هغه هم راغلی دی تاسو ته هم زه هرکلی وایو په پروګرام کې ډېره مننه تھینک یو سو مچ ښه ایډوکیټ صاحب خبره دا وه چې بالفرض که دغه کاغذ چې دا پې لیکلي چې معلوم نه شو هغه ټریل چې دی څنګه دی څه دی هغه تسلي بخش جوابات نه ول ممکنه فیصله څه کیدی شي
نیفرمان صاحب تاسو ته ما دا خبره وکړه چې د 183(4) دا چې کوم آرټیکل دی د کم لاندې چې دا کیس روان دی په سپریم کورټ کې دا تقریبا ټول خلکو ته پته ده چې په دې کې د سپریم کورټ سره کوم دار اختیار دی ډېر غټ اختیارات دي سپریم کورټ سره په دې آرټیکل کې دویمه غټه خبره ده چې دا اوس برډن اف پروف په نواز شریف باندې دی دی به ثابتوي که دا ثابته ده نه کا نو که تاسو د سپریم کورټ شارټ آرډر وګورئ نو تقریبا everything is clear in that تاسو د سپریم کورټ شارټ آرډر وګورئ هغې کې سپریم کورټ دا ډیکلیئر کړي دي چې هی از نو مور صادق اینڈ امین نو تقریبا هلته خبره ختمه ده دا خو اوس د دغه دریو جج صاحبانو چې کوم هغې د تحفظاتو اظهار کړی دی چې وی ریکوایر مور انویسټیګیشن هغو د مطمئن کولو لپاره د هغې مطمئن کولو دپاره او سپریم کورټ نور خبره شوې ده نگرانۍ کې دا جی آی ټي جوړه کړه خبره شوې ده نوره تقریبا ضیا صاحب تاسو بله ورځ موږ په یو ځای کې ناست وو او اف د ریکارډ تاسو ما سره ډېرې خبرې کړې وې اف د ریکارډ هغه تمامې خبرې خو به راسره اوس دلته ونه کوي خو دا راته ووایي چې ستا اوس ته سخت کاري ستاسو چې کوم هغه تجزیاتي نظر دی هغه څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم اصل کې حنیف بھائی مسله دا ده چې عموما د ملک کې موږ اوس هم لږ ساعت مخکې دا خبره کوله چې عموما په سکرین باندې څه په نظر راځي نو هغه یې نه او دا د همیشه نه یو کم کیل رواني نو دواړو ته پته او نشانه یو ځای او هدف بل دغه بل ځای د هغې په نتیجه کې څه حاصلولي دې مسله کې دا یو ډیبیټ روان دی اصل کې خو دا مسله ده د پارلماني او د صدارتي نظام او دا د ډېر مخکې نه ډیبیټ را روان دی نه نو په دې د پاناما لیک د پارلماني صدارتي نظام سره څه تعلق دی په دې لکه موږ کنفیوز یو په دې کنفیوز دا چې په دې دا یو ډیبیټ روان و ډېر مخکې نه او دا د 60s نه چې کله د ایوب خان دور او هغه ټایم کې پریزیډنشل سسټم او موجوده اس ام ظفر صاحب غالبا لا منسټر او هغه ټایم کې 66 نه والے 69 پورې په دې کې دا یو مسلسل روان او په دې کې لیکن پنجاب کې اوسه پورې پولیټیکل یا څومره دانشورانو د هغې دا موقف و چې په دې اوسه پورې بلکې اکثر دا یو دغه و چې په دا د پاکستان دپاره سودمند نه دی او هغه ټایم کې چې کوم پریزیډنشل سسټم نافذ شوی و هغې په نتیجه کې پاکستان دوه ټوکړې شوی دی ون یونټ چې هغه ټایم کې کوم و اوس دا یو پس منظر کې او زما په خیال دا خبر دا دی چې ډېرو خلک په اعتماد کې اغوستې شوي هم دي او د دې یو پوره بلو پرنټ دی چې هغه پی ټي آی بالفرض لکه دا پی ایم ایل این ماینس کول غواړي د هغې په نتیجه کې زما په خیال مسله پی ایم ایل این نه ده مسله نواز شریف هم نه ځکه د هغه ټنې ور برابریږي اصل خو د لازمن په دې کې بیا مختلف کردار دي د اپوزیشن خپل رول دی دغه نظام په رایج کولو کې هر ډول چې کوم دی بیا نواز شریف دی چې د پسې لګېدلی ټول پولیټیکل دې ټایم کې که تاسو وګورئ نو همیشه نه نواز شریف هم پیپلز پارټي هم چونکې پیپلز پارټي اوس یو علاقایي جماعت جوړ شوی دی دا یو حقیقت دی بالکل نو په دې کې چې کوم ریزسټنس دی نو هغه د پولیټیکل پارټو طرف نه دی او هغه د همیشه نه دی اوس چونکې پی ټي آی د پنجاب دې ټایم کې د ملک مضبوط اپوزیشن که دی نو په حقیقي معنو کې هغه دی پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف خلک په دې باندې کنوینس دي نو هغه یو خو دا یو مسله ده دویم چې څو پورې جی آی ټي ایشو ده نو په دې کې لږ شان زه اختلاف کوم په دې کې دا ده چې جی آی ټي خو فیصله تقریبا واضح ده او لازمن د نون لیگ دا نه چې هغې سر وینځل پکار دي د هغې مسلې شته ټول قوم ته هم پته ده د غلط بیانې هم دي ډېر څیزونه دي کرپشن معاملات دي هغې کې ټول سیاسي پارټۍ څه نه څه حده پورې بقدر جثه انوالو دي خو په دې مسله کې جی آی ټي که رپورټ ورم کې نو زما خپله خیال دا چې په دې کې سپریم کورټ به دا لیږي الیکشن کمیشن ته بیا به بل شي دا لکه دې ټایم کې چې کوم دغه دی هغه دا دی چې کله او د هغې په نتیجه کې د الیکشن کمیشن څه فیصله کی دا به اهمیت حامل دا دیس از امپلیمنټیشن کورټ دا چې اوس کوم ګوره جی آی ټي چې چاله رپورټ ورکوي کنه نو دیٹ از امپلیمنټیشن کورټ اینڈ د ډیوټي اف دیٹ پرټیکولر کورټ از ټو امپلیمنٹ د ډیسیژن هغه فیس ته بشي نه زی بیا دا قانوني نقطه ده بالکل شاه صاحب دا راته ووایي چې ډېر اعتراضات روان دي سبا مریم بیبي چې دی هغه هم پیش کېږي جی آی ټي ته ډېر زیات اعتراضات روان دي چې رضا خو زمونږ خویندې میندې چې دی راغواړي جی آی ټي ته نه ده پکار روایاتو خلاف دی نو تاسو نه ګڼئ چې دې وخت هغه یو زنانه نه ده راغوښتې بلکې هغه یو پولیټیکل فیګر راغوښتی دی
چې کله یو زنانه سیاست کوي جلسې جلوسونو مشري کوي په سیاست کې انوالو وي نو هغه راغوښتل هم هغه رنګ دي څنګه چې یو عام سړی راغواړي دومره په دې باندې د خفګان ضرورت شته پاکستان مسلم لیګ نون ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رحمان صاحب ډېر مهرباني اول خو زه ستاسو ډېر مشکور یم او چې تاسو موږ له دعوت راکړو په دې موضوع باندې حقیقت خبره ده نه رحمان صاحب چې موږ په دې خبره باندې زموږ پارټۍ په دې خبره باندې نه خفه چې یو زنانه ذات د جی آی ټي لیول راغوتې کېږي د دې نه مخکې زموږ تعریف ته بېنظیر بټو صاحب چې کوم دی نو هغه تللی ده دغه شوی دی کې اصلي خبره چې کوم ده نو هغه دا ده چې په دې ټول جی آی ټي په دا کوم د پاناما پروسس چې کوم دی نو په دې کې د دې د میاں صاحب د دوه زامنو ذکر دی د دې سره څه انوالومنټ نشته دي د دې په هغه یو کم پیپرس کې چې کوم د دې ذکر دی هغه په سپریم کورټ کې کلیر شوی دی چې کوم کوسچنیر دی له ورکړی شوی دی جی آی ټي چې کوم کوسچنیر ورکړی شوی دی او هغه ډېر کلیر دی چې دا د منډیټ دی د دې جی آی ټي هغه کوسچنیر کې د مریم نواز شریف چې کوم دی د هغې میډم د دې نشته موږ چې خفګان په دې دی موږ دا وایو چې لکه دی د خپل هغه کوم منډیټ چې د هغې نتیجه ته وڅکي تر څو پورې چې د کرپشن خبره کرپشن خبره د موږ کلک په دې باندې موږ زموږ پارټۍ موږ ټول په دې وایو چې کرپشن که شوی دی که انلیګل کار شوی دی بالکل دی وشي که چېرې میاں نواز شریف باندې څنګه چې زما ملګري زموږ د دوست مخکې وي چې دوه کسانو ویلي دي زه جي پریکټس کوم پریکټیشنر یم جي مته پته دا زموږ چې کتابونه تاسو راوالي پی ایل ډیز زموږ څونه بوک چې په دې کې د دنیا اتھارټیز دي چې کوم نه پای کې داسې قسم فیصلې شي چې درې یو خواته دي بل خواته خو فیصله هغه چې کومه د میجورټي ښه شانس دی خبره کله چې تاسو مشران د جی آی ټي نه بهر تراوځي هغوی هغه دغه لفظو مې چې کوم اشاره وي هغه دای چې یاره دا خلک څوک استعمالوي عمران خان هم د شا په اشارو باندې روان دی او تاثر دا راځي چې د آرمي طرف ته اسټابلیشمنټ طرف ته چې دوی اشاره ده تاسو ته داسې ولې محسوسیږي او د دوی مقصد څه دی تاسو دومره تنګۍ یا دې هدف پورې تاسو بیایي د دې به اصل کې چې زموږ بعضې خبرو د دې قسم خبرو بیکګراونډز دي ټیک بیکګراونډ دا دی چې د دې نه مخکې زموږ د میاں نواز شریف صاحب دوه ګورنمنټه تیر شو چې یو 22 میچ شو یو 28 میچ او چې کله دا زموږ ملک په ټریک باندې کیږي په ټریک باندې شي نو داسې یو مسله جوړ شي یو خبره راوا خلک پولیټیکل خلک د دغه اسټابلیش په مرګرتیا کې د حکومت د ختمېدو کوشش شروع شي مقصد دا هغه زموږ بیک چې کوم خپله هسټري زموږ ده نو هغې رڼا کې موږ دا خبره کوو چېرې که فرض کړو داسې څه د چا خیالي نو که میاں نواز شریف صاحب انشاءالله داسې وایي نه خو که هغه شم د زموږ ګورنمنټ چې کوم دی موږ بل د ګورنمنټ د دې ګورنمنټ زموږ موجوده صورتحال کې داسې څه اشارې تاسو ته اندازه نشته چې شته چې د هغې په وجه باندې اسټابلیشمنټ انوالو دی تاسو صرف تاریخ په وجه باندې دا خبره کوئ دې کې جي په شاته په مختلفې خلک داسې شته د هغې بعضې خبرو چې کوم دی نو برملا اظهار نشي کېدی خو دی کې په دې پاکستان کې چې کله جوړ شوي دی جي نو په دې کې د دې تاریخ دغه یا تاسو ته هم پته کرنل صاحب څنګه چې شاه صاحب خبر وکړه چې تاریخي واقعیات هم تسلسل سره شوي دي د هغې په بنیاد موږ خپل تحفظاتو اظهار کوو بل دا چې موجوده دور کې هم اشارې موجود دي چې آرمي یا دغه اسټابلیشمنټ په سنت شکل کې دغه خلکو په شا ده که داسې وي تاسو نه کړئ چې د پاکستان د جمهوري اقدارو لپاره ډېره خطرناکه خبره ده حنیف صاحب مخکې شوي دي مارشالاګان راغلي دي رول یې کړی دی حکومتونه یې ختم کړي دي د دې نواز شریف حکومت خو په هغې یوازې آرمي انوالو نه وه آرمي ته هم د سیول والو د پولیټیکل خلکو ورته مینتونه کول بیا به پې مټایانې ته کولې او خیر مقدمونه به یې کول هغې ته به یو قسم لارو خو هغه به یې راوسته او بیا به د خرابۍ وجه هم دا و بیا به یې هغه هم ځای ته رسول خو په دې موجوده کې ما مخکې ذکر وکړو چې د راحل شریف په وخت کې هغه دا
ټرند ختم کړ تقریبا کاغه په سیول کې انوالومنت خو دا پرسنالټي داسې و چې هغه حاوي پاش دی اوس باجوا صاحب هم دا کوشش دی دی هم ځان انوالو کوي نه راځي پکې نه خو هغه یوه خبره بیا راځي چې په ملک کې اندروني یا بیروني خطرات دي نو د دې هغه ذمهوار د ارمي ذمهواره ده ارمي چیف هغه ډایرکټلی بیا ذمهوار داسې نه چې هغه په دې کې دخل ورکوي خو هغه به سرای ورکوي څه طریقه به کوي چې دا ملک د دې خانه جنګي یا د دغه نه بچ نو د هغې دغه انوالمنټ شته او ډایرکټلی نشته د عمران خان چې کوم د کوم خلکو په لاسونو کې لوبېږي کوم چې د مسلم لیګ نون مشران خبره کوي هغه لاسونه ارمي نه ده ارمي نه ده ارمي خپل هغه دغه مینټین کړی دی کم چې د هغې ذمهواري ده کم چې د هغې د سیکیورټي د هغې د ملک د بقا دپاره هغه به کوي خو په سیول کې دخل نشته ښه ډاکټر صاحب جی زه د شاه صاحب خبرې سره اختلاف کوم چې شاه صاحب وایي چې یاره دا داسې عوامل یا اسټابلیشمنټ یا څه نومونه دی وانهیشته زه دا وایم چې ان کیس د نواز شریف په دې کیس کې هغه پروسس فالو شوی وی چې کوم د یوسف رضا ګیلاني په کیس کې و دا خبره خو به ما خلک نن نه 15 میاشتې مخکې وایند اپ هغه ولې فورا نشو هغه شی او نشو ستا په شارټ آرډر کې ما خیال چې 4550 دن په شارټ آرډر کې بلاو شو تا دا زما مخاله سپریم کورټ په کال تاریخ کې مخاله سانو کوونته واقعیا ده چې شارټ آرډر کې کم از کم مونږ ته 4550 ورځې مونږ ته یو دغه ملاو شو دویمه غټه خبره ده چې دا کمزور اداري دا یو ډېر تل حقیقت دی چې په کوم ملک کې کمزور اداري وي کنه نو د هغه ادارو نه ته بیا ته توقع مه ساته د هغې کویک ریسپانس چې یو اداره ته په خپله دونه کرپټ کې دونه هغې دونه ته اثر اندازه شي نو ته د هغې نه ډېرې داسې ادارې ته نیب والا دا اوس د سیکیورټي ایکسچینج او پاکستان دا چې کومې دا مسلې اوس مخې ته رالې دا میډم چې اوس وایي چې ما ته دا ویلي شي او ما ته دا ویلي شي نو دا خو عمدې خلکو استعمال کړی وي ایگزیکټلی د دوی خلکو زیر اثر ادارې بالکل د دې ادارو نه د توقع سي دي اوس موږ له انصاف راکړي داسې نشي نو دا ادارې عمدې حکمرانانو خرابې کړي دي او د دې نه توقع ساتي چې دا اوس موږ له شفاف یو صفا یو پروسس په دغه نه موږ راوځي دا ناممکنه ده ټیک ضیاء صاحب کوم خبره چې کېږي د دې تمام معاملاتو په تناظر کې هغه دا ویل کېږي چې یاره دا هر څه چې کوم دي د هغې بنیاد یو دی هغه د سیول ملټري ریلیشنشپ که د سیاسي او عسکري قایدینو چې کوم کوارډینیشن دی هغه ټیک نه دي تعلقات ټیک نه دي په یو پیج نه دي د هغې په وجه د هر څه کېږي تاسو په خپله څه نظر دی همداسې ده که نه دې کې خو لومړی خبره خو دا ده چې کوم چې د مسلم لیگ نون موقف دی نو بهرحال هغې سره په هېڅ صورت کې اتفاق نشي کېدی هغه یو دا دی چې لومړی خبره دی وکړه چې شاه صاحب چې یاره د نواز شریف صاحب زامن د هغې نوم دی د پرایم منسټر نوم نشته نو که دغه مثال مونږ فالو کړو نو تیر د بېنظیر په دور کې د زرداری د فرنٹ مین په حیثیت او نور مختلف خلک چې دا فرنٹ مینان دي یا مونږه د زرداری مسټر 10% دا معامله وه نو هغې کې هم دا وه چې ټفي انوال دی د هغه رور انوال دی خپله ډایرکټلی ډېر خلک نه انوال همیشه څوک هم خپلوان انوال بیا یو خو اخلاقي طور دا خبره زما په خیال جسټیفاید نه قانوني طور شاید چې د هغې څوک سلار روباسي خو بیا هم دا جسټیفای کېدی نشي دویمه خبره دا ده چې کوم موجوده صورتحال دی بهرحال که تعلقات خراب دي نو دا هم د حکومت ذمہ داری ده دا څوک چې هغې تعلقات بهتر کړي په کوم عوامل دي هغې کې او دویمه خبره دا ده چې دې ټیم کې هېڅ چاته د پاکستان فکر نشته که فرض کو موجوده صورتحال دی سپریم کورټ فیصله کی هغه خو تقریبا بظاهره چې کوم صورتحال دی اوازې دي سوزونه په دې کې پکار دا وه چې د پاکستان دپاره د مهازارای د ختمولو دپاره یو خو ډومبي سټپ کې که پرایم منسټر د اخلاقي جرأت مظاهره کړې وي او سټپ ډاون کړې وي چې ټیک ده څو پورې دا دغه شروع وي تحقیقات شروع وي نو زما په خیال دا معامله به دومره اوږدېده نه هغه ټیم کې د خلکو اخلاقي حمایت به هم کو او دغه کو چې څو پورې دا کمیشن خپل کار کړي نو زه به په طور پرایم منسټر کار نه کوم د دنیا چې کوم مرویجه قانون دی دویمه خبره دا ده موجوده وخت کې هم که فرض کو چې آخري اطلاع ده هغه دا ده مونږ ټیک دا په جی آی ټي باندې تنقید کولی شو هغې کې دا هر چا خپل موقف دی خو مسله دا ده چې په دې کې نواز شریف چې کومه فیصله کړې ده چې یاره که زه به دا به مونږ دغه کو او کوم د هغې سټیټمنټ دی نو واضح پته لګي
چې موږ محاذرای طرف ته ځي هغې کې به د پاکستان نقصان کېږي. شاه صاحب دوه خبرې دي. یو خو ضیا صاحب چې کومه خبره وکړه که چېرې دوی په خپله سټیپ ډاون شوي وې دغه عهدې پرېښې وې چېرې تر څو تحقیقات روان دي بس زه به په دې هوس کې نه کښېنم زه به د دې عهدې نه ځمه دا به یو اخلاقي طور یو ډېر لوړه خبره په دې کې شک نشته. دویم سوال دا دی چې که چېرې د دوی سره تمام ثبوتونه موجود دي چې د پیسې کم طرف راغلي دي چرته انویسټ شوي دي په کمو لارو راغلي وې که دا هر سره ورسره موجود وي نو دا خبره به دومره مخکې نه تله که نه. داسې دي چې د لومبۍ ذکر زموږ ورور وکړ کرنیل صاحب بعضې خبرو سره زموږ شاه صاحب بخښنه غواړم بریک وخت شوی دی بریک نه بعد به تاسو هم دا خبره دې ته جاري ساتئ کتونکو وړه شان دمه د مینې بعد واپس راځو. کتونکو پروګرام کې بیرته هر کړی. ښه شاه صاحب تاسو خبره کوله چې نواز شریف صاحب که په خپله تله وي اخلاقي طور یو جواز خو موجود و که نه چېرې دوی به لاړ شي د منصب به پرېږدي جی آی ټي به خپل تحقیقات کوي نو د خلکو به هغه خبره چې دا دی لږه حوصله افزایي شوې وي. دا خبره جي زموږ د ورور وکړه ما نه ده کړې ما د هغې نه ما سوال را کړی تاسو په دې جواب راکړو. په دې داسې دی چې ایکچولي په لومبۍ کم خلک چې د دې شاته د دې جی آی ټي نه شاته کم خلک دي چې کم کرنیل صاحب د هغې ذکر وکړو د هغې مقصد هم دغه و چې بیا نواز شریف استعفا ورکړي او د هغې نه پس چې کم دی نو په دې افراتفري به شي او دا ګورنمنټ به ختم شي او په دې کې به چې کم دی دقه خلک بیا انټر شي چې څنګه مخکې تاریخ دی زموږ د میا نواز شریف د استعفا د ورکولو جواز خو ځکه نه جوړېدو چې د میا نواز شریف په خپله په دغه پاناما لیف کې په خپله نوم نه و د هغې نه پس هغه په خپله ځان آفر که په خپله جی آی ټي د بچو نوم شته به د بچو نوم شته چې د بچو نوم شته نو هغه آفر کوي په خپله باندې میا نواز شریف په ډومبي خپل کم چې تقریر هغې وکړه قوم ته په هغې کې دا ووایي چې زه کم کمیشن کمیټي سپریم کورټ ته درخواست ورکړي اپلیکیشن ورکړه چې کمیټي تاسو جوړه کړي په دې کې انویسټیګیشن وکړي موږ اوس هم دا وایو چې که څنګه زما مخکې ورور د یوسف رضا ګیلاني خبر وکړم زه ذاتی طور به حیثیت د یو پولیټیکل فګر د یو سټوډنټ د پالیټکس د یوسف رضا ګیلاني د ډسکوالیفیکیشن سره زما نه مخکې راځه او نه پې زه اوس خوشحاله یم ځکه چې دا غلط خبره تاسو ویل چې دا خلک په شا باندې کوم خلکو چې دا افراطفري غوښته او بیا د اقتدار باندې قابل کېدل دا یې مقصد و دا جی دا آرمي طرف تاسو اشاره ده کنه زموږ اسټابلیشمنټ دا جی آرمي دی کې یوازې خبره نه ده دی کې زموږ په دې ملک یوازې آرمي نه ده چې هغه داسې غواړي زموږ په دې ملک کې اسټابلیشمنټ هغه خلک چې د دې داسې مختلف خلک دي مختلف ادارې دي په دې کې سیاسي خلک شته په دې کې اسټابلیشمنټ چې کوم دی سوچ دغه چې کوم دی زموږ سیول اسټابلیشمنټ شته په دې کې هغه داسې خلک شته چې هغې دا رستو بارني ملکونو شته چې کوم زموږ د سی پیک دا سلسله روانه ده دا شی روانه ده هغوی به په کوم شکل کې راتلل بالفرض که راځي نو په کوم شکل کې دا چې دا موږ تاریخ دی دا په کوم شکل کې راشي د راشي په یو شکل کې چې جوړ شي بل شي چې کله کاف لیګ جوړ شي کله اف ای لیګ جوړ شي کله پکې بل شي کرنل صاحب یو تاثر وګوره که یو شی موجود هم نه خو که د هغې خبرې تاثر موجود نو هغه هم دومره نقصان دی څومره چې هغه په ریل کې اگزسټ کوي څومره چې نقصان ورکوي د اسټابلیشمنټ په حواله چې دا کوم تاثر تاسو ورته وایئ چې دا غلط دی په موجوده دور کې د هغې کردار نشته خو تاثر موجود دی دغې تاثر زایل کولو لپاره څه کول پکار دي ځکه چې دا خو انتهایي خطرناکه خبره ده چې د یو ملک یو ډېره منظمه او یو ډېره اهم ادارې په حواله باندې د هغې په کردار داسې سوالات پورته کېږي کول څه پکار دي چې دغه تاثر زایل شي حنیف صاحب موږ د قوم په حیثیت باندې بې صبره یو ټیک موږ نتیجې ته صبر نه کوو نن سبا څنګه چې موکل صاحب خبر وکړه سپریم کورټ نن سبا
د ټولو نه مضبوط دی ٹھیک د چودھری صاحب د وخت نه هم زیات ځکه د هغه خپل پرسنل یو د هغه حیثیت او یا د هغه یو رایه وه اوس په حیثیت ایز ا هول سپریم کورټ جی هغه ډېر مضبوط دی او هغه صحیح روان دی هغه به صحیح فیصلې کوي شاجي صاحب به زه دا یو دغه وکړم چې ذاتي حمله خو نو زما رایه ده شاید غلطه ومي نون لیگ په هر یو دور کې د هر یو انسټیټیوشن سره انکلوډینګ آرمي په پښتو کې ورته پنګ اغسته دا یو ډېر خطرناک دغه دی هر اداره کېدای شي هغه اصولي پنګ کرل سر خپل ادارې خپل کار ته پرېږدئ अब خپل کار کوي طالب رزلټ درکوي ته په ټاپ باندې ناسې ته هغه خپل د هغې کنټرول به کوې خو دننه به پکې نه نوځې د هغې په کار کې به کار نه لري زه به شاید چې غلط وایم ما ته دا یو ځل پرایم منسټر ته دا محسوسېږي چې دا شی د هغه د سوچ مطابق ټیک نه نو نه د پکار چې به حیثیت پرایم منسټر هغه په هغه کې انوالو شي شیره دا شی ټیک نه هغه له بیا داسې چې هغه د هغې انسټیټیوشن مشر راغواړي د هغې کرته درته راغواړي د هغې سره اکراس د ټیبل کینی پیالې چی باندې په ښه ماحول کې ډسکس کړي خبره وکړي که څه ورانه پکې هغه به تې وځي په ځای د دې چې ته په هغې پسې ډنډه راغلې په هغې پسې بیا خپل کارندې را دا نن سبا چې د سپریم کورټ نه راوځي او دا مایک ته ودرېږي دا کمې خبرې چې کوي زه پې شرمېږم قوم پې شرمېږي دا د کولو قابل نه تاسو دا وایئ چې دا څه روان دي دا ځکه روان دي چې نواز شریف صاحب به د دغې ادارو سره پنګ اخیستې ده ځکه پکار نه هغه له پکار و هغه د هیډ اف د ګورنمنټ دی هغه د دې ټولو ادارو مشر دی د هغې پلار په حیثیت باندې هغه دوی سره ښه رویه ساتل پکار کوم داسې ایشوز دي چې ستاسو په خیال په هغې باندې د آرمي سره نواز شریف پنګ اخیستې ده ډېر دي سیدي زه به تا ته یو دوه داسې چې هغه د هغې په وجه باندې خبره دې حده پورې راورسېده که هغې په خپله خوله نه ویلي خو د هغې د وزیره چې روزانه څه وایي ډایرکټلي وایي که هر څه چې وایي هغې حملې نه کوي ټیک د عمران خان په شا څوک ولاړ دی بل څوک دی اسد صاحب نو خبره نه یو خبره نو سوال هم دې سره تړلی شوی صاحب لکه مطلب دا خبره بیا دا تاثر ټیک دی چې دا هر څه چې دا سره روان دي دا د سیویل ملټري ریلیشنشپ په وجه دي دا که ټیک وی دا مسلې به اړوي نه همداسې صاحب خو ورته وجه نو خو زه ته وجه ښیم چې د هغې وجه څه ده د هغې وجه د نواز شریف صاحب اټوکریټک رویه ده د لکه څنګه چې زموږ نور علم دا خبره کوي او دا تاثر بالکل ټیک دی چې د چیف اف آرمي سټاف د خپلې علاقې تاڼېدار ګڼي دا داسې او دا هر ادارې سره دغه دا مسله ده اټوکریټک اټیچوډ که د هر چا دی نو هغه به اخر کې به هی ول بي د لوزر دویمه غټه خبره ده د پاناما لیک حوالې سره تاسو ته زه خبره کوم چې دا مسلې نواز شریف ته راپېښې کم ځای شوې زه د خوشقسمتۍ نه په هغه د اسمبلۍ په اجلاس کې چونکې د پاناما کیس حوالې سره زه سپریم کورټ ته ریګولر وزټر وم زه بتلم خپل سینیر سره نو زه په هغه اجلاس کې موجود وم په کم کې چې د خپل د ډیټیل ورکول نو د هغه کنټرډکشن شاه صاحب وکیل هم دی یو ما سره اتفاق کوي په دې خبره باندې ګوره قانون لا بلیو ان د کنټرډکشن چې کوم ځای قانون ته پته لګي چې دلته کنټرډکشن رالو هلته کې به هغه یې رانیسي نواز شریف صاحب په قومي اسمبلۍ په اجلاس کې چې کوم خطاب وکړو هغه د هغې چې کوم ډیټیل و هغه میچ کولو نه د قوم سره خطاب دغه شانتې چې کوم په سپریم کورټ کې هغه ایویډنس جمع کړه هغه ټیلی کېږي نه د هغه د قوم سره خطاب او د هغه د اسمبلۍ خطاب مسلسل تضاد دی مسلسل تضاد دغه کنټرډکشن چې کوم دی نواز شریف ته مسلې جوړې کړي دویمه غټه خبره ده د قانون طالب علم په حیثیت سره دا خبره کوم چې چونکې زه تقریبا هر یو هیرینګ لا زه په سپریم کورټ کې موجود وم د هغه د کاونسلز اف نواز شریف کوډ ناٹ پلیډ د کیس ټیک څه طریقې سره دا کیس پلیډ هم نشو کمزوري وکیلان کمزوري نو خو چونکې هغه ای ته هغه کنټرډکشن ډیفینډ کول ډېر ګران و مواد سره نه و چې ځان ډیفینډ کړی وی لکه تاسو اوس نه لم ګوره دا تقریبا دا خبره فائنل سټیج ته رااله دا هم نه ده چې په 10 تاریخ باندې څه قیامت را روان دی خو دا خبره دې حد ته رااله چې دا اوس د ډیکوالیفیکیشن او ډیسکوالیفیکیشن خبرې کیږي او تاسو نه لم د منی ټرایل خبره کوئ نو دا کیس خو شروع شوی تقریبا اکتوبر 2016 کې دا په جولای 2017 کې تاسو دا شی ډیسکس کوئ ټیک ضیا بھائی شاه صاحب کوم تاسو خو دا وی چې په کار دا و چې اخلاقی طور هغه دغه منصب پرېښی وی نو دا شیزونه به لږ اسان شوي ول قوم کې به هم اخلاقي معیار اوچت شوی وی خو شاه صاحب چې کومه خبره وکړه ډېر اهم نقطه ده که نه چې هغه خلک کم چې په دې اقتدار باندې قابض کېدل غواړي په مختلف طریقو سره د هغوی مقصد هم دا چې دې لرې شي
افراتفري به خوره شي موږ به بیا په څه طریقې دا شی په خپل لاس کې والو نو دغه تشویش خو هم جایز دی که نه دغه تشویش به هله جایز و که نه د دې الیکشن تاسو بیکګراؤنډ جایزه واخلئ نون لیگ ته جمهوریت نواز شریف صاحب ته یاد شي چې کله په ده باندې پریشر راشي نو هلته بیا پارلیمنټ ته هم راشي او جمهوریت ورته هم یاد شي په دې ټولو تاسو ټنیور کې جایزه واخلئ چې خپله د پارلیمنټ ته پرایم منسټر څومره اهمیت ورکړی پارلیمنٹ کله رایاد شي چې کله پریشر راشي ټینشن راشي بیا پولیټیکل جماعت بیا درنه شروع شي یا نور څه شروع شي نو بیا پارلیمنٹ رایاد شي دویمه خبره دا ده چې کله دا چې لومړی کومه خبره وشوه که نه په دې ټولو معاملاتو کې څوک سفر کوي په دې ټولو معاملاتو کې قوم ټول خلک نفسیاتي مریضان دي دواړو طرفه چې هغه د پی ټی آی ده او که د نون لیگ ده د دواړو رویه د مناسب نه ده په دې حالاتو کې یو کس د پاکستان دپاره که نون لیگ دی هغې هم دغه رویه ده چې هغه چې جمهوریت یې نه یاد او هیڅ یې نه یاد او هغې د کمزوري ولې دی ادارې به ولې راځي ادارې به هله راځي چې تا پارلیمنټ په اعتماد کې اخیستې وي تا پارلیمنٹ مضبوط کړی وي ادارې دې مضبوط کړی وي نو چاته به دا جرأت نه کېدو چې هغې مداخلت کو یوه دویمه خبر ده اپوزیشن که عمران خان صاحب وي چې یاره په دې په نتیجه کې م انقلاب راشي نو دا یو د افسوس خبره ده چې په کومه طریقه انقلاب دی نو هغه ګوري چې هغه چې څومره کرپټ خلک نو هلته راجمع کېږي نو خلک چېرته لړ شي لکه د دې په نتیجه کې د دې په نتیجه کې به افراطفري زیاتېږي خانه جنګي طرف ته به ځي او ټول هېڅوک نه د ملک سوچ کې هر یو کس د ذاتي مفاداتو لړۍ ده او ټول پکې لګیا دي ټول یو شان دي شاه صاحب تنقید ډېر زیات په نواز شریف صاحب یا ستاسو په جماعت باندې روان دی که چېرې د دوی سره واضح ثبوتونه موجود وي یو خبره رسید که ورسره موجود وي دا مسله به دې حل ته نه رارسېده رسید ورسره نشته په دې خو تاسو متفق یې که نه که رسید وي ورکړی به یې سپریم کورټ کې هغې دوو ججانو به دا خبره نه کوله که رسید وي په جی آی ټي کې به ورکړی په اولنۍ پیشي کې بار څه کلیر شوي ول که اغزونه نشته که ثبوت نشته نو دغه چې کوم د دوی خلاف چې کوم تاثر جوړېږي دا خو بیا ټیک دی که نه د ټول نه مخکې تاسو خبرې له پوینټ له برازم چې خو د زیات صاحب د یو خبر وکړه چې جمهوریت رایاد شي میا صاحب ته هغه وخت کې چې کله په دې باندې سخت راشي نو د جمهوریت لپاره کومې قربانۍ چې زموږ د مسلم لیگ متعلق چې کوم دی نو مخکې هسټري دا وه چې دا د جیلونو والتونو د ډنډو د والو ټکورو خلک نه دي ډېر زر چې کوم دی نو وښویږي خو د میا نواز شریف په لیډرشپ کې ما ذاتي طور دا ډیالي جیل د مردان جیلونه د دې جمهوریت لپاره زما خو نه ایم پی ایم نه ایم ان ایم نه مې څه بل څه د دې پاکستان لپاره او د دې جمهوریت لپاره دا جیلونه حالتونه موږ تېر کړي او د دې پروسس نه موږ تېر شوي نور چې څوک د چا چې خیال دی څوک چې لګیا دي د ما د عمران خان نوم اخیستل نه غوښتل خو زه به دا وایم چې د دې پارټي ته چې کوم خلک اوس لاړه نو هغې ته لاسه د پیپلز پارټۍ خلکو دغه د جمهوریت لپاره قربانۍ هغې هم ورکړي د پی ټي آی لا فلحال چې کوم دی نو هغې به د دې پروسس نه تېرېږي دا جیلونه والتونه موږ تېر کړي دي دا خو چې د جمهوریت خبره جمهوریت لپاره موږ څه کړي دي بله خبره چې تاسو کوم وکړه چې تاسو کوم پوینټ ریز کړه چې یاره دې موږ سره رسېدونه نشته داسې دی چې دا د وخت نه مخکې خبره ده که نیک نو بس ټیک ته فیصله به زموږ خلاف راشي نن چې جی آی ټي تللې ده او هغه قطر ته لاړه او هغه 3 پیرې خط راولګي چې دا زما خط دی دا خط ما لیکلی دی ما دې له ورکړی دا ذکر مسله خو هم دا ده که نه چې تاسو ماله یو او د هغې 3 ځله هغه خط راولګو او بیا دغه په خپله افر وکړو چې تاسو راشئ تاسو چې څه که ما له کوسچنیر رالېږي چې په کوسچنیر د هغې جواب درکړم که نه تاسو راځئ نو زه دې ته هم تیار یم چې تاسو ټیک شو چې اوس چې کوم دی زما ورور ناست دی بې حیثیتې د وکیل داسې کمزوري شان وکیل یم پریکټس کوم به نو زموږ کریمینل لا دا ده چې single slice of doubt when create them in the prosecution stories نو ډیم چې کوم دی جی فایده چې دا نو اتوماتیکلی اکیوز ته دي اوس موږ دا وایو چې موږ
د دې خبرې نه کوو موږ د انصاف ته وشي بالکل دی وشي چې غلط را نو د غلطې فیصله دی وشي خو ما ته اخري اوس د بینیفټ اف ډاوټ په انتظار دی چې د بینیفټ اف خبره دا سره بینیفټ اف ډاوټ ما خپل خبره پوره خپل خبره جی پوره کوم سوري زه بینیفټ اف ډاوټ خبر نه کوم زه ما په خپل باندې د زمونږ چیف جسټس پاتې شوی زمونږ اجازه افضل صاحب زموږ سره کیسونه کړي په خپل داغه په کمپټنسي باندې داغه په قابلیت باندې او داغه په دغه باندې هیڅ شک چې کوم دی نو څوک نشي کولی صحیح شاه صاحب خو مسله هم دا ده که نه چې ستاسو مشران چې کله د جی آی ټي نه بهر راوځي نو هغه دا خبره کوي چې تاثر دا ورکوي چې یاره موږ به دا فیصله نه منو تحفظات کې باوجود هم د هغې کلیر کټ بیګا جي زمونږ لیډر دی خواجه سعد رفیق چې زمونږ داسې هیڅ قسم پلان نشته موږ هیڅ قسم دا موږ بالکل تیار یو وخت بالکل کنه سي بالکل اخري جمله کې سوال غواړي کول څه پکار دي چې دا معاملات بالکل کول ډاون شي څه کول پکار دي سیاسي خلکو ته یا اسټابلیشمنت ته چې عوام د کرم نه راوځي موږ ته د قوم په حیثیت یو قاعده پکار دي ټیک دا حالات زی راځي دا حکومتونه زی راځي دی یو ذکر وکړو زه به یو خبره وکړم دیو ته مشکلات د دیو د مشران چې دي وزیران دي یا د سپوکس بیکان د دوی د بیانات ولاسه دي ایگزیکټلی ډیر خلک دا خبره کوي بالکل بل دیو دا وایي چې د دوی نوم پکې نه د نواز شریف صاحب جی آی ټي ته چا ویلې نه دي هغه د دوی نوم مخکې نه ویلې خو چې هغه زامن بچي او دی راوغوښته او کیس روان شو نو هغه پکې نواز به پکې هم نوم راغلی د نواز شریف صاحب عنوان پکې هم دا خو موږ ته پته خو چې فیصله راځي نو د دې په خاطر به راوغوښتي د چا په اسټابلیشمنٹ یا د ارمي په وینا نه دي او څنګه چې ما وویل سپریم کورټ د ټولو نه مضبوط اداره نن سبا دا او پرشر دی خپل کولای شي تاسو ډیره زیاته مننه چې وخت کې سره صدر دې په پروګرامونو کې تاسو ډیر زحمت پورا نه شو جی کرن صاحب تاسو ډیره زیاته مننه بیا به تاسو راغواړو کې خیر زحمت بدر کو ډاکټر صاحب تاسو پروګرام زموږ مستقل ملمه بیا به راغواړو زیات صاحب تاسو من سره خیر بیا راغواړو ډیره زیاته مننه کتونکو نو خبره چې د فیصلې په نتیجې کې به په دې ملک کې څه کېږي خو دعاګویو او پر امید یو چې څه هم وشي د ملک د خلکو دپاره د بهتر وشي دا زموږ دعا ده خپل کوربه حنیف رحمان رخصت ورکوي خپل ډېر زیات خیال ساتئ د لوی الله په امان